السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او د افغان ټکنالوژي چینل څخه تاسو ته نوې ویډیوګانې جوړوم. راځو څنګه کولی شو چې د خپلې صفحې فالوور اضافه کړو. کله چې موږ فیسبوک کې صفحه جوړه کړې وي، مثلا هر ډول صفحه چې وي، فیسبوک پیج مې جوړ کړی وي، څنګه کولی شو د هغې فالوور اضافه کړو. اکثره دوستان صفحې جوړوي خو د دوی فالوورز نه اضافه کېږي. هغه کسان چې دوی فالو کوي هغه کم وي. نو د دې لپاره چې د صفحې فالوور اضافه کړو یا د فیسبوک پیج فالوور اضافه کړو، موږ دلته یوه طریقه لرو چې ډېره اسانه طریقه ده، په مفت سره کولی شئ بغیر له کوم مشکل څخه کولی شئ چې په اسانۍ سره فالوور اضافه کړئ. راځو چې څنګه کولی شئ. لومړی به تاسو هغه آی ډي را خلاصه کړئ په کوم کې چې تاسو پیج جوړ کړی وي. مثلا ما دلته په افغان ټیکنیکل آی ډي کې افغان ټیکنیک آی ډي کې پیج جوړ کړی دی. زه په هغې کې فالوور اضافه کوم. دغه دی افغان ټیکنالوژي پیج مې جوړ کړی دی. دلته لاندې راځم. کله چې تاسو پیج را خلاص کړ، د لاندې برخه کې یو پوسټ به راواخلئ. پوسټ د پوسټ باندې به شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر باندې کلیک وکړ، اسانه طریقه ده. تاسو به دلته شیر ان ا ګروپ باندې به کلیک وکړئ. موږ سره دلته یو څو ګروپونه دي. زه دلته په دې ګروپ کې په فیسبوک او واتساپ استعمال باندې کلیک کوم. کله چې تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړ، دا دی اوس صرف په پوسټ باندې کلیک وکړئ، یا په دې ځای باندې او یا په دې پورته خوا کې کوم یو باندې مو چې کلیک وکړ، د ستاسو پوسټونه به په فیسبوک او واتساپ ګروپ کې شیر شي، او د دې نه وروسته هر څوک چې ستاسو پوسټونه ګوري او ستاسو صفحه به خوښوي او هم ستاسو پوسټونه به لایک کوي. نو په دې سره تاسو کولی شئ چې د خپل پیج فالوورز په لنډ وخت کې ډېر اضافه کړئ، یعنې ستاسو فالوورز به په لنډ وخت کې ډېر شي. نو د دې لپاره چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسېږي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم ویډیو لایک کړئ.